دا دین یوازې د مولا دپاره نه دی ګورئ، نه د عالم دپاره دی، او نه دین یوازې د ګیرې والا او امیر صاحب سره تعلق ساتي، بلکې موږ ټول کلمه دا وایو چې لا اله الا الله، بندګي به صرف د یو الله کېږي، د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته، او د پیغمبر تابعدار یو، د هغه امتیان یو. دا د ټولو دعوه ده، صرف د مولوي صاحب دعوه نه ده ورې، او نه صرف د ګیرې والا او د امیر صاحب دعوه ده، دا د ټولو دعوه ده. مزیدي مولوي صاحب به تله جومات ساتي او درسونه به کوي، او بیا به د مړی هم لمبوي، او بیا به خښۍ یم او کفنکۍ به یم، او په غم کې به هم ناستي، او ته به څه کې ته نو وایي موږ خو چې دغه واړه او خېټه او الله بخلي، لکه پیغمبر چې د دین په دوو حصو کې تقسیم کړی، د مولیانو جدا او د عوامو مسلمانانو جدا، چې دوی سره پکې زه خیر د ګنجایش دي. وایي دروغ ووایي ته یې دې ګیرې ته وګوره، نو ته چې دروغ وایي نو منګه خو یعنې منګه خو څه ولې ته مسلمان نه یې، ته څنګه وایې چې ګیرې والا دروغ وایي دا ډېره ناروا ده، او منګه ځه منګه څه شی، ته د کلمه نه وې، ته ایاک نعبد و ایاک نستعین نه وې، ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر نه ګڼې، ته د الله سره دا لوز نه دی کړی چې ستا بندګي به کوو، نو څنګه بیا صرف دا دین تا ګیرې والا پورې خاص کړی چې هغه دروغ ووایي، او ته دروغ وایې هېڅ خبره نه ده، ته دوکې دړکې هم کوه، ته فلمونه هم ګوره، ته سندرې هم اوره، ته حرام هم خوره، ته سود هم خوره، ته کنځلې هم کوه، ته جګړې هم کوه، ته مزې چرچې هم کوه، ته دنیا هم ښه ټیټ ګټه. خو نه چې عالم نوم به پروت وي هغه نه، د هغه دپاره خو مسله دومره راتنګه کړې ده، حرام کې که چېرته واقع شو خو بیا ځمکه او اسمان دله یو کوي، تر دې چې مباح کارونو ته دلم نه پرېږدي. نو که چېرته یو عالم په لاره روان دی او تورې چشمې لګولي دي چې د انور ولا نظر خراب نه کړي، نو دی به دا اوس د عوامو سره بله ناشنا تله، دا مطلب دی که دی دینداره وی نو چشمې به نه یې په سترګو کړې، که دینداره وی. اوس پته نه شي چې دوی ته چې ته خوب کې دا خبره بیان شوې ده، که وحي ورته شوې ده چې دیندار وي نو هغه به د دې تورو چشمو نه ځان لرې ساتي، هغه به ښایسته لباس نه اچوي، د هغه سره به ښایسته موټر نه وي، د هغه به ډېرې ښځې نه وي، د هغه به ښایسته کور نه وي، د هغه به شهوت نه وي، د هغه به زړه نه وي، د هغه به مزې و چرچو ته زړه نه کېږي، د هغه به چکرو ته زړه نه کېږي، هغه به د بچو سره مینه نه کوي. دا خبرې د کوم ځای دوی راوړي دي؟ خو زه درته یو حقیقت بیان کوم، دا به تریخ حقیقت وي. د عوامو کې چې کوم خلک اکثر دا خبرې ډېرې کوي که نه، د دوی د دې دیني طبقې سره نه لګي، یعنې دی دا خبره په دې نه بیانوي چې په دې دیني طبقه معین دی، دی د زړه بړاس وباسي، دا د زړه د بړاس ویستوي. لکه مدرسه کې یو قاري صاحب ونیو چې غلط کاري وکړو، زه بلکل منم غلط کاري وکړو، دا خبیث سوال غواړي، دی ټکول غواړي، دله حکومت له پکار چې سزا ورکړي، دی دې دغه ځای نه وشړلی شي. دا کارونه چې په یونیورسټیانو کې کېږي، په سکولونو کې کېږي، په حکومتي ادارو کې کېږي، په هغې ولې څوک اکشن نه اخلي؟ هغه ولې ناروا نه وي؟ صرف دغه یو خبره چې دلته نوم هغه د مولا دی، نوم د قاري دی، نوم د مدرسې دی، نوم د طالب علم دی. اوس یو هلک روان دی، طالب علم دی، ځوان هلک دی، په لاره کې جنۍ ته وکتو، یو هلک روان دی، دا هم طالب علم دی، خو نن سبا اصطلاح کې ورته سټوډنټ وایي. نور طالب علم چې علم یې زده کوي، هغه که دنیوي او که دیني، خو طالب علم اکثر هغه ته وایي چې هغه دین یې زده کوي، او سټوډنټ دی بل ته وایي دا دنیا چې یې زده کوي. دواړه یو عمر دی، دواړه ښه ځوانان دي، سره ځوانۍ کې په لاره روان دي، دواړو جنکو ته وکتو. د دې سټوډنټ دا معاف کېږي، د دې بل دا نه معاف کېږي. سټوډنټ دا خیر هلک دی، هلک دی، نور دا بل څه شی دی، دا هلک نه دی، وی ځواني ده، بل ځواني ده.
او خطا شو دا بل هم خطا شو خو دی چې دا خبرې نه کوي د ده دپاره د ده په زړه کې پرته د دې دیندارو ته چې سپینه ټوپۍ یې په سري او یا یې ګیره په مخې او یا یې پټکی اچولی یا یې رومیال په سري او پنسي د ګیټو نه بری او مسواک یې جیب کې پروت او جومات ته ډېر ځي راځي یا مدرسو ته ځي راځي یا جامعو ته ځي راځي یا د علماو سره کیني د دې طبقې سره طبیعت نه لګي نو په څه طریقه باندې د دوی یو خبره راټینګول غواړي او بس بیا په هغې پورې نښتې نو وایي دې ګیرې ته وګوره هم د ګیرې په دې کې څه کار وایي دې ته وګوره دا عالم دی نو نشي چې ولې عالم ولې انسان نه دی صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد اوچت انسانان دي که نه دي د هغوی په زمانه کې ګناهونه شوي دي که نه دي شوي نه دي شوي شوي دي صحابه کرامو په زمانه کې زه د هغوی زمانې یادوم ګناهونه دي شوي دي صحابه کرام د ګناهونو نه خو پاک نه دي که نه د ګناهونو نه پاک څوک دي هغه پیغمبران دي د عصمت مسله ده خو د پیغمبرانو دپاره د صحابه کرامو دپاره خو نه ده ولې صحابي نه و راوستی شوی چې شراب یې څښلي مجلس نه و راوستی شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رجب نه ده قایم شوی په معز رضی الله عنه باندې په هغه ښځه باندې غامیدي قبیلې والا چې وه داسې نورې سزاګانې نه دي ورکړی شوي بیا مو چت خلک مؤمنان والله بخلي دي ګناه خو کېږي خطا کېږي د ټول نه کېږي زه ګوره دلته زما د خبرونو به څوک دا فایده نه لي چې دی کسې د هغه خلکو دفاع کوي چې هغوی د مولا په لباس کې یا د قاري په لباس کې غلط کارونه کوي نه زه د خلکو دفاع نه کوم خو زه یو حقیقت د معاشرې ته بیانوم چې ولې تاسو د دې طبقې سره دومره سختي او دنیا والا او دنیادار دا خیر دی دا دین څنګه چې د دیني طبقې دپاره یې داسې نور ټولو دپاره څنګه چې د عالم دپاره دی چې عامي دپاره څنګه چې د دین طالب علم دپاره دی دغه شان دنیا د طالب علم دپاره دی مړی لمبول مړی له کفن ورکول مړی له غسل ورکول مړی ښخول دا د مړي په موږ باندې لوی حق دی پکار دا دی چې دا د ده نږدې خپل دا حق ادا کړي ما ته خو پخپله ما زما دا سوچ دی زه پرې څوک مجبوره کوم نه څوک د دې چې مخالف یې هغه ته یعنې ویم چې تا ناروا کار وکړو زما دا سوچ دی چې د یو سړي خپلي او ملګری رشته داري او دی مړ شي او دی له کفن نشي ورکولی دی له غسل نشي ورکولی نو د څه شي حق ادا کوي آخرنی خدمت ولې ته نشي کولی رور مړ شو ښځه مړه شوه پلار مړ شو تره مړ شو ماما مړ شو کاکا مړ شو او دی د پردو په شان بهر ناست دی لازم به بهر ناست ځکه چې هغه پوهېږي نه چې دا څه دي او څه نه دي د هغه سره غم د دې دی چې میخه به حلالیږي بیا به دیګونه او کټونه به او درې ورځې به ګرمه ګورمي دا ځکه چې په دې باندې څه کېږي په دې نوم کېږي دې ته تیار دی خو د دې مړي چې کوم حق دی په موږ باندې د هغې په باره کې سوچ نشته موږ کې هر سړی د هغه په کور کې لازم مصیبت راځي دا مر خو په ټولو لیکلی شوی څنګه به هر سړی د خپل نږدې کس دا حق ادا کوي هغه په دې طریقې سره چې ما ورته زده کړو دا دین واپس شو دې مسلو ته چې دا مړی خلک څنګه لمبوي دا کفن کوي څنګه ښخوي څنګه زه خپل ځاني په مقبره کې ما څو څو پیرې مړي لیدلي دي مخکې به زه ډېر تلم راتلم او چې کله بیا دا مصروفیات لږ زیات شو نو کمزوري شو خو مخکې زما دا طریقه و چې هفته کې 3 ورځې دا خو لازم وي او که زیاته موقع میلاو شو نو روزانه به م تلو مازدیګر منزله به مقبرې ته تلو نو ما به پکې څوک کتو